ته د خپل مهدي مور او پلار ثابتولی سي؟ ویلې نه مور نه مې هغه د بیبي نرجس د پلار نه مې حسن عسکري ده نه ده دومره غټ خبره ده. دا نرګس بیبي دا څوک وه د زړه سره؟ امام حسن هغه ښځه و. د کوم ځای وه، د کوم وطن وه، د کوم هیواد وه؟ مسلمانه وه که نه وه؟ ولې نه وه مسلمانه چې امام ښځه وي هغه مسلمانه نه وي شیعه وه. الحمدلله چې هغه مسیحي وه، د تا کتاب وایي چې هغه نصراني مسیحي وه. کوم کتاب؟ کوم کتاب دې منې؟ بخار الانوار. بخار الانوار؟ بحار مولانا صاحب ته چپ شه. بخار الانوار؟ بخار الانوار په بخار کې خو موږ غوښه پخوو دي الله بنده. نو ما ژبه لیک صحیح ده ته بس وړو وړو هغه باندې ته ډایرکټ خاندې که نه؟ یا نه خانده نو اوس ما خندلي دي. ما خاندي یا لیکه نو ما خاندي. ها بخار الانوار. بخار الانوار. ها د تا په کافي کتاب کې وایي چې د امام حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو، نو دا مهدي له کومه سو د زړه سره؟ الکافي معتبر کتاب دی ده. نو ته چې امام مهدي امام حسن اولاد نه وو؟ د امام حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو، د تا کتابونه وایي، د تا امامان وایي دغه اولاد نه وو، نو دا مهدي له کومه سو، له کومه ځایه راغلی ده؟ دا غلط شوی هغه صاحب. امام مهدي مو امام دی، امام حسن عسکري هغه د زوی و. یعنی کلینی چې د تاسو معتبر کتاب ده هغه وایي چې د امام حسن العسکري علیه السلام اولاد نو هغه غلط سوی ده که نه؟ قاري چې بل درته راپورته کړم دا بیچاره به څه شي نه دخلېږي. ته ورځه ورور ته ورته بخار خوار مې کوزوه هغه مه کوزوه. یو منټ هغه ادبناک انسان دغه مه کوزوه. دغه بل چې اوس راغلل دا څه وایي؟ علي صاحب وایه. السلام علیکم ټول ستړي ماسئ. وعلیکم تاسو ستړي مسئ. خیر اوسئ. قاري صاحب څرنګه چاله جوړ یې؟ قدرمن سي مهرباني وکړئ. موږ خو دغه پوښتنه کړه چې هر څه د 20 دور په جدید زمانه څوک یې سره وکړي او د کتابونه کات و کار د تاریخونه سره پرېږدو او اوس جامه وکړو چې د شیعه څه کي د سنیون څه کي او د 20 وخت کې چې په کومه لاره روان دي دواړه لشکې سره وکړو چې دا کوم یو په خیر روان ده کوم په باد روان دی. خواخه دی دی. نو د مو خو نن خبره دا ده چې ته قرآن عظیم شان منې؟ الحمدلله مسلمان یم خو تو خبرې ډېرې دي. موضوع یې تقریبا یو 2 کلونه شروع دي ختم کېږي نه ډېرې کیسې دي خو تقریبا یو 2 کلونه خو به لګیا وي په د ټیک ټاک. یو 2 کلونه مسلمانانو لما 2 کاله وتلي په دې ټیک ټاک کې دا موضوع باندې؟ یا کتبه نه وي یو خو به وي که یو نه وي یو نیم خو به وي اته 9 میاشتې 10 میاشتې خو به وي. داسې وخت شو خبر شپږ میاشتې او 11 ورځې بېشکه خو بیا کول ورپوره کېږي که څه. اوس نیمایي کال شو بیا نه د دوی خواته شپږو میاشتو نه چې ورپورته سوی هغه ته کال ده. خو بیا دا کال حسابېږي که نه وکنه زندګي خو تقریبا 80 کاله ده. 80 کالو کې 12 غنټې شپه ده 12 ورځ ده او چې ورځ ته وچوي ټول عمر بیا خو 10 ترڅي که نه. هغه څه کوي چې 2 کاله که څه هغه همداسې مثال ډېر کړو که نه. ودرې صبر تیارې ودرېږه. زه علي جان سره دا دوی چې دلته راځي ما ته وایي چې د ماشومانو سره خبرې مه کوه نو دوی خو د 18 د 13 کلو یې نو هغه 15 ځینې لرې کړه 15 پاته سي. اوس زه پوه شوم علي جانه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.
نر سړی یې په نو خدای مثال نر دار سړی. کړو مثال مې دار کړو ای توی دغه شپږو میاشتو د کول مثال مې دار کړو ته دې څو کلو یې؟ زه خو به تقریبا اتون د جسره به څو کول وم د خبرو نه مې پاته ولګوي نو ته خو کیمرا چې اندازه دې وګوره شکل دې وګوره بیا معلومیږي بیا چې څو کالن یې دا د کیمرا خلاص نه نه میکو نه کمره ضرورت کیمرا مې نه خلاصېږي که نه فالوور کم دي ته تقریبا ووایې چې څوک موږ ته خو د تاسو دغه غږونه ټول دغسې یو شی دي سره نو نه راته دا به معلومیږي وم د یو دېرش د دوه دېرشو کاله به وم یعنې دغه داسې اوس د 14 کلو سوی یې ماشاءالله ماشوم یې غره شیدو غاښونه دې په خوله کېږي تا کاري صاحب کیسه مې دا کړه چې دغه اوس دغه جدید دور کې چې څه روان دي په دا یوې کیسې خو زه ډېر حیران یم چې دا کوم اهل سنت ملایان دي یا نور داسې ځوانان دي چې په کومه لاره روان دي لکه چې پاکستان خبره درته وکړم که نه افغانستان هغه هم همشري ملک دی هغه پاتې ورته شته ویلی شمسیه دي همسایه هر چا د پاتې لګېږي لږ د مسلې ته راځئ کیسې به سره پرېږدو ګورې زه دې ته میډیا ته د دې دپاره نه یم راغلی زه د افغانستان په حالاتو وغږېږم یا د پاکستان په حالاتو وغږېږم دا سیاسي زمریان نور ستاسې دا سیاسي بحثونه کوي او یا سیاسي خپرونې کوي زه په دې حالاتو زه نه غږېږم ما یوازې چې تاسو په د صحابه و توهین حالات چې کاري صاحب حالات چې کوم روان دي که نه دا سیاسي نه دي دا دیني دي اسلامي دي چې اوس په پاکستان کې د حال روان دی که نه درته وایم چې دا اسلام نه وتلی کور دی چې هر ورځ د یو کاري یو ملا یوه ویډیو وایرل کېږي آیا دا سیاسي ده که دا اسلامي ده که دا څه شی حساب دی تقریبا هر ورځ یوه ویډیو وایرل کېږي او دومره ناجایزه ویډیو چې په یو اسلام کې داسې کار نه کېږي یا به هغه مدرسې نه وایرل کېږي یا به جومات نه وایرل کېږي آیا دا مسلمانو کار ده که دا څه حساب دی عبدالکریم جان صاحب دا شی نه ده ته څوک یې تیارې موږ ته ځان وخت 12 امامه یې که نه خو بس پرېمږده زه انسان یم الله بنده یم مذهبونه خو که ته اوس مذهبونه خو ډېر باد کې راغلي دي اول انسانیت ده که مذهبونه دي مذهب خو زه درته وایم چې الله پاک یو مذهب دی په هغه کې انصاف دی عدالت دی اخلاق دی او ظلم نشته پکې بنصفي نشته پکې پردي حق خوړنه نشته الله پاک یو مذهب استولی دی ټولو انسانو دپاره ولې که مسلکونه مذهبونه الله پاک استولي وای که نه بیا دینه مسله جوړېده خو الله پاک دا مسله Posulu si شیعه دا چالو si svimo pusu si شیعه اوس دا انسانیت کې سي ارڅستا دا د انسانیت په نامه یو کتاب خو راوخی قرآن مجید کاری صاحب زه میوټ کېږم که نه هغه سړی مې میوټ کوي او کیسه م پراوه نه کړه ما د تا نه پوښتنه څه شی وکړه موږ یو استاد و که نه هغه ویل چې الله پاک مذهبونه نه دي استولي ما څه درته ویل تا ویل چې له مذهب نه انسانیت مخکې د مذهبونو وروسته راغلي انسانیت داسې دا دغسې ده او دا دغسې ده او دا دغسې دا د انسانیت په کوم کتاب کې دې زده کړي دي بس خو دا زه درته شورټ کټ په پښتو کې وایم ته کتابونه پرېږده موږ یو استاد و هغه دا خبره کړه که څه ویې یو منټ هغه ویل که نه چې دا مذهبونه خدای ښه دا بل راغلی دا بل صاحب څه وایي مفتی صاحب سلام مفتی صاحب انسانیت ټوټل نه زیات کوم بهترین کتاب دی هغه زموږ ټوټل کتاب کوم دی قرآن مجید دی ټوټل نه انسانیت خو مو مغزې نه اخیستلی شو کوم قرآن عظیم شان چې هغه 12 آیات ده او که 6 آیات ده 3666 خادتا ابن مرآت العقول مجلسی په صحیح سند سره امام صادق علیه السلام نه روایت کوي دا قرآن چې پر رسول الله نازل شوی جبرئیل علیه السلام راوړی دا 12 آیات ده ته ماته کتاب لږ راوخه که نه چې کوم کتاب کې لیکلي دي کامره مې غټه د سکرین یې لږ شو که بس دسته قاری صاحب اپشن واچولت دغسې نوران دي ما په کار دي دغسې نوران داسې نوران چې کتابي خبرې را سره وکړي یا رب ته ته توبه ده یا حی یا قیوم زه ماتې درنه بیا دا علما به پرېږدم هغه به مجلس در سره وکړي زه بیا یو لحظه درنه ځم قاری صاحب ماته اپشن واچولت اچولی مې دا اپشن
وما نشته کاری سه محترم توفيقي إلا بالله. دقه دی روان اخیسته قاری سه محترم کې هغه ته خپل غټ کې په بل رقم بیخي بخي ښه دا نو بند کړي دغه جزا بزا نو ایست کړي. ښه اوس وګوره دا کیمره ودرې صبر یو دقیقه. دا مایک ملک بند کې مایک فضل وکړې دا نو یار به مو کې بیا جذبه راځي دغه پیره یاري صبر وکړه بیا مو کې جذبه پیدا کیږي صبر. ښه قاری سه د شیشه دغه کیمره لږ سپاک په ډېرې بخلي سره. وعلیکم السلام ورحمت الله. ښه راغلاست درته وایي. دا وایه دا کوم کتاب ده؟ دا مرات القول مرآة العقول. مرة القول مرة ښځې ته وایي دا مرآة العقول ده. ښه صحیح صحیح دا د علامه مجلسي صاحب کتاب ده. ګوره علامه المجلسي ویني که نه ویني که سکرین نور هم درته غټ کړم. صحیح صحیح دا یې څوم جلد ده؟ باره صحیح باره صحیح صفحه ده. صحیح دا څوم نمبر روایت ده؟ 28 ته عربي دې زده ده؟ او زیاده نه او دې زور ته په عربي کې څه وایي؟ 28 ته په عربي کې څه وایي؟ عربي مې نه زده نه صرف ریډینګ یې کوی شو بس. الثامن والعشرون موثق الحديث. الثامن والعشرون موثق يعني موثق ده لك صحيح ده سيده مجلسي دي روايته صحيح ويلوس ورتغوكسه علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال دغه قال إن توجرز بيزبالي صفحة تزم قال إن ده إن ما هي روخة لدي صفحين ورستزو إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام ويأغى قرآن جبريل عليه السلام راوڑ إذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام 17,000 آية 17,000 آية والزرع آياتنا والكم قرآن جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد. دا خو امام نه دی ویلي کنه یو عالم ویلی دی. دا څوک ده؟ اوس دا خو جعفر صادق علیه السلام چې کوم خپل کتاب خو نه دی کنه خو یو عالم یا مجتهد وی غلی کلی دی. د امام جعفر علیه السلام کوم کتاب ته پیژنې؟ د امام جعفر علیه السلام کوم کتاب ده؟ دا کتاب خو امام جعفر صادق علیه السلام ولا نه دی مفتی صاحب. دی راوخی د امام جعفر علیه السلام کتاب راوخی. دا خو دغه روایت ته کتاب او روایت نه پیژنې دی الله بنده بیا په انسانیت کې لګیږي. دا هغه څه درته وایي عن ابي عبد الله عليه السلام قال وابي عبد الله عليه السلام ويل دا روايت كي علي بن الحكم عن هشام بن سالم روايت كي امام صادق عليه السلام ويل. مفتی صاحب دا روایت کوم کتاب نه راخسته دی امام جعفر صادق علیه السلام علیه؟ امام جعفر علیه السلام له کوم کتاب نه راخیستلی ده؟ کوم کتاب نه دا روایت راخستلی دی؟ یعنی امام جعفر علیه السلام بل کتاب ته ضرورت درلوده چې بل کتاب یو شی راواخلي؟ دا خو یو عالم ته څه ته نه راخستی دی خو امام جعفر صادق علیه السلام یو کتاب نه به راخستی وي کنه کوم کتاب نه راخستی دی هغه کتاب راته وښیه. دا د تا د احادیثو کتاب ده د الله بنده د احادیثو کتاب نه دا احادیثو کتاب خو دا خو یو عالم لیکلی دی کنه احادیث یو امام جعفر صادق علیه السلام کتاب نه بیا عالم دی لدی امام نه روایت راوړی ده او روایت ته موثق ویلی دی دا صحیح روایت د امام صادق دا خبره کړې ده. خو امام صادق علیه السلام ولا یو کتاب راوړی چې امام صادق علیه السلام دا خبره کړې وي. څه شی؟ امام صادق علیه السلام ولا خپل کتاب کوس امام علی علیه السلام ولا د نهج البلاغه اندس امام صادق علیه السلام ولا بیا خپل کتاب وي کتاب راته څوک وایي نهج البلاغه د امام صادق علیه السلام کتاب؟ امام علی علیه السلام ولا دی. امام علی علیه السلام څوک وایي چې د امام علی رضی الله عنه د ما کتاب ده؟ بالکل
بیا د چا کتاب دی؟ نهج البلاغه د چا کتاب دی؟ درې سوه کاله وروسته له امام علي نه نهج البلاغه لیکلی سوي ده. 300 کاله وروسته نهج الله بندګانو زه د تا کتاب دا دې تار ته وګوره، دا تار مې داسې خلاص کړل، دغسې راته معلوم دي. ته اوس راځې دلته له خېټې لګیا یې، زه د کتاب دې نه پېژنې، روایت دې نه پېژنې، امام دې نه پېژنې. نهج البلاغه څوک وایي چې د امام علي علیه السلام په هغه کې خطبې د امام علي را یوځای کړي، هغه هم 300 کاله وروسته له امام علي رضی الله عنه نه. خو امام علي علیه السلام والا خطبې دي که نه؟ ټوټل امام علي علیه السلام والا خطبې دي یو کې که نه؟ بل چا والا خو کې نه دي که نه؟ دا کافر په دا سر مې وویستل، الله اکبر ورباندې ووایسته. دا کافر نه یو غټ کافر مې په دا سر وویستل، یو غټ کافر مې په دا سر وویستل، الله اکبر ورباندې ووایسته. اوس وګوره ما خبره له تا سره دا کتاب کې ده، وساتې ته پسې ګرځه چې دا د امام اول خو دا خبره اهل سنت والجماعت وایي چې دا د یهودو خبره ده، د امام خبره نه ده، دا د یهودو خبره ده او دا په دروغو په امام صادق علیه السلام پسې تړلی سوي خبره ده. اوس د تا ملا ورته صحیح ویلي دي، آیا دا ملا د رښتیا وایي که دروغ وایي؟ ملا خو خو دنیا زره دي، موږ څه کله داسې ملا نه ده، دا د شیخ مجلسي علماو نه به سر وایي. علامه مجلسي دا د هغه شیخ ده، دا د هغه محدث ده چې دا ټولو روایتونو ته صحیح او ضعیف وایي، چې دا روایت صحیح ده دا ضعیف ده. اوس هغه د دې روایت ته صحیح ویلی دي، هغه علامه مجلسي صاحب د دې روایت ته صحیح ویلی دي. آیا دا خبره رښتیا امام صادق علیه السلام کړې که نه ده کړې؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي چې من كنت مولا فهذا علی مولا. د مولا نه تاسو څه مراد خلک؟ بیا اوس کوم ځای ته ټوپ وکړئ؟ ظالمه خلک یو ګز د ټوپ وایي، اوس ګزه ټوپ وایي. مفتي صاحب خبره وکړه چې نجفي چې کوم نجف هغه دی هغه مانه تخلی دی. ما ته لږ د تا نمبر راکړه، زه نجفي هغه څه ته ډسکس کوم، یا به زه خپله نجف هغه څه هغه وکړم چې ته ویلې تخلي ویلې هغه نه تخلي. اوس زه یو ما به 10% سټډي کړي، اوس ما چې کوم عالم دی هغه سټډي کړي دی، ما ته اوس لږ شیان معلوم دي که نه. خو د مولا نه څه معنا دی؟ نجف که دې راوستل $10 جایزه درکوو. ښه صحیح شو که نجف هغه یا بل چې کوم سری پر مې راوستل. د دې نوم څه شی ده؟ د دې نوم څه شی ده؟ زما نوم اخلاق حسین. اخلاق حسین جانه، که تا نجف راوستل $10 جایزه تا ته درکوو. صحیح شو که نه؟ چې نه راغو بیا به زه ذمهوار. مسلمانانو تاسې ټول په ما شاهدان اوسئ، $10 دي د په ما شو. صحیح شو. قاری صاحب مقرر کړی به راولي اخلاقه بس زه لږ د کري صاحب له ما ته نمبر راکړئ، زه وټساپ نه رابطه کوم. موږ هره ورځ دغلته لایف راځو، زه درته هره ورځ لایف سبا یې راوستی سي؟ بس زه به هغه کس یم چې کله یې ما هغه سره رابطه وشي زه به نجف بله ورځ یې راوستی، یو هفته وخت 5 ورځې کې یې راوستی سي؟ بالکل به زه نجف هغو ته کال کوم، بالکل به نجف هغو ته یم. 5 ورځې کې مسلمانانو وروڼو که ما چیرې دغه اخلاق حسین ته $10 ورنه کړل، $10 به تاسو دلته د ما پر ځای دته ورکوئ. کري صاحب چې ما کوم پوښتنه وکړه مولانا مراد څه ده؟ اوس من كنت مولاه طارق جمیل والا کوم تقریر دی هغه بیا طارق جمیل چې کوم ویلي دی هغه به هم بیا واورئ. طارق جمیل د څوم امام ده؟ طارق جمیل امام نه ده، ستاسو مفتي صاحب دی. نو د تا دپاره حجت ده هغه؟ نه حجت خو نه دی، خو حجت خو بیا د کوم مجلسي دی دغه هم حجت نه دی که نه. حجت خو موته امام دی که نه، کله ته امام کتاب نه متوضحه کې بیا صحیح دی. آی شابس مسلمانانو چې ویل وایي د ما دپاره حجت امام ده که نه؟ دا خبره دې وکړه. بالکل. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، دا د تا په کوم کتاب کې دا روایت راغلی ده؟ دا پیغمبر حدیث دی. که په کوم کتاب کې راغلی؟ نه دا پیغمبر حدیث دی، کتاب کې خدا نه دی. کتاب خدا خو هر یو کتاب کې راتللی شي، هر یو کتاب کې، خو پیغمبر حدیث دی. د پیغمبر علیه السلام حدیث ده. صحیح. اوریځ لیکلی ده که په اسمان لیکلی ده؟ نو دا خو اوس قرآن په ورځې لیکل دی که په شپې لیکلی دی مفتي صاحب؟ دا خو دا د ورکې د ما په لاس کې دا قرآن د کتاب الله ده. ته دا اوس روایت ویل چې من نه ته خو اوس یې چې په ورځې لیکل، اوس پیغمبر خبرو کې دم شک دی. تا په کوم کتاب کې دا خبره راغلی ده؟ زه کتاب پوښتنه درنه کوم. نه دا اوس دا خبره غلطه ده، دا پیغمبر صلی الله علیه و صحیحه خبره ده، بالکل صحیحه خبره ده. ور ته هلته د نوم اخلاقي حسین له ځانه سره لیکلی، ما په خبره ځان پوهه کړه. اوس دا خبره تا په کوم کتاب کې لیدلې ده؟ لا هوانه درته راغلي، په کتاب کې دې لیدلې، پیریانو درته راوړي، ملکه درته راغلې ده؟ ما خپل علم نه انجیل کې دې لیدلې، په زبور کې دې لیدلې ده، که دې په
بایبل کې لیدلی خپل علیم نه مې اورېدلی دی له خپل عالم نه دی اورېدلی یعنی په کتاب کې دی نه دی لیدلی خو خپل امام علیم کتاب کې لیدلی دی امام علیم به تا وایي چې دغه کتاب کې لیکلی دی تا خو ویل وای ماته مولا او عالم حجت نه ده ماته امام حجت ده په امام به ما علیم به ما ته ښیي چې دغه امام ولا خبره دی دغه امام کتاب کې لیکلی دی پیغمبر کتاب کې لیکلی دی تابس اوس چیرې د 12 امامانو ویل د دې نه مراد موږ یو چې موږ 12 امامان یو امیران یو خلیفګان یو معصومین یو راځه په خیر د زړه سره اله څنګه نشم پوي دا بډېډز باندې خود نه پويږي ښه اوس ګور تا ویل ما د پاره حجت امام دا امام من كنت مولاه دا د ما روایت د ما په کتابونو کې دا راغلی من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه دا روایت صحیح ده علي رضی الله عنه دی موږ دوست ده دی موږ محبت ورسره دی موږ ځانونه مالونه دي تر د قربان طارق جمیل خو هم تاسو مفتي دغه خو دینه بکس تا وسویل چې ماته دلیل دی امام حجت ده دی بل چا دلیل راته مخکې دی چې طارق جمیل ماته حجت نه ده اوس خو مولا څه معنی مولا څه معنی مفتي صاحب مولا څه معنی دي دا راته وای مولا نامې څه معنی دي اوس به ماشاءالله مولا ته امام نه راته وخی ځکه د تا دپاره حجت امام ده نه خو مولا نامې څه معنی دي دا راته وایه نه تا په خپله خولو وویل چې د ما دپاره حجت امام د مسلمانانو ویل کې ونه وایي صحیح دی حجت زما لپاره امام دی اوس یو امام راته وښیه چې د رسول الله دا خبره د ما د خلافات د امامات او د معصوموالي دپاره ده امام علي ویلي نه چیرې دا اوس کتاب خو اوس ماته اگزیکټ کتاب نه دی معلوم خو دا چې امام علي علیه السلام دا نه وی ویلي بیا چې کوم دی بیا به پیغمبر ویل دا ویلي ورته ویل چې ما نه بعد چې کوم دی زه چې مولا یم هغه مولا امام علي علیه السلام دی اوس دا اوس چې مولا نه مراد یو دوست دی نن دې موږ په څه قسمه مولا نه مراد چې یو دوست دی پیغمبر اوس یې مو دوست کیدای شي بالکل مو دوست الحمدلله بالکل مو دوست الحمدلله رب جل پیغمبر صلی الله علیه وسلم من كنت مولاه ته د مولا معنا څه شي کوي د لیډري کوي د خلیفه کوي مولا نمی نن مې مینینګ دي زه اوس کوم ته تخم نن مې مینینګ دي استغفر الله قاری سه وای د مولا نامې چې دي نه نوې نمونه دی وای نه د مولا یعنی نه نوې ترجمه دي کنه صحیح په دې نه نوې ترجمو کې لس دانې راته وښیي دا نه نوې دا نه راته وښیي نوې درته ډسکاونټ خو اوس دینه مراد څه کوم دي که نه دوست هم اوس امو څه کوم دی مولانا مراد څه کوم دی خوله لاړه سه الله اکبر خپله خوله باندې دا د حق ګوره وایي د دوست کېدای سي وایي د دوست هم ښه اوس وګوره پیغمبر دا حدیث نه دی مفتي صاحب ما نه بعد څه کوم دی که نه اوس په دې نانوي کې نانوي دي څه ورته وایي نهنوي دي که نانوي کې نو نمان واخله نو نانوي کې نوی ڈسکاؤنٹ ہو گیا اور باقی نو ہو گیا نو میرے لیے بتاؤ میرا بھائی صاحب اخلاق حسین سے بتاؤ جلدی مفتی صاحب ما سټډي کامه ده دا زمانم ته ما سټډي کامه ده اوس به زی تاسو ولا یو ام بنده دل تر وخت کیږي کنه یو کې د شي د مستر ناس وي دوی نه به پښتنه کوم چې رب العزت کوم دی 15 نیم ما ته وخه نشي خای حدود اخلاق حسین جان اخلاق حسین جان اول دې دا خبره لزانه وکړه ګوره سینه پوهېږي په غڅ کې کار مه لري د الله بندګانو له الله جل وعلا نه ویره اوس چې کوم دی اوس پیغمبر دا خبره هم کړې دی چې ته علي وي هلته به حق وي څوک وایي پیغمبر دا خبره نه دی کړې څوک وایي نو یو کتاب کې خو یې راته وښیي یو منټ زه د واتساپ نه کال اټینډ کوم زه واتساپ کوشتې نه زه به درته وایم نه څوم نه مفتي صاحب تختوالي ولا څه کوم دي هغه معلوم دي که نه زه به اوس یو کتاب کې یو خبره درته وکړم داسې عوالم دي ځکه مفتي صاحب ګوره یو روایت کې راځي وایي دا تاسو چې کوم مهدي ده دا مهدي نه ده مفتي صاحب زه به یوه خبره وکړم که نه څه کوم دی زه به ته یو خپل علم راولم صحیح دی بس د تا دپاره موږ $10 زه الله دې مل شه $10 نجب تر موږ راورسوه بس فقط نجب ما دومره سړي نشته که مو علم به تا سره وغږېږي علم دې دا نجب دې راورسوه ښه $10 جایزه ده ورځه صحیح شو روان دي د الله بندګانو خوشي الله دې رحم وکړي بیخي لکه
المؤمن دار الحفاظ و ابابیل خلا راپورته کړه نور اغاګان اغا صاحبان راسي تاسو راسي ودی ټول ورته لیکي کوس ولې په خپل مذهب شرمېږي ولې په خپل عقیده شرمېږي ولې په خپل ایمان شرمېږي تر څو پورې به دا شرم در لغاړي وي کوس په قبر کې به څه کوي که نکیر و منکر درته وي ته به ورته وایې چې کوسه وتښته څه به ورته وایې وای دا ټول کافر یهود دي خو ته دلته راسه ته به ځان مسلمان ثابت کړه ته دلته راسه موږ دغه وکړې د کمرې سره اخوا دېخوا بدلوي ښه زه راځم